رحیم راځو په پی ایچ پی کې په کانسټنټ وریبل باندې غږیږو کو کانسټنټ وریبل هغه وریبل د چې قیمت یې دایما ثابت وي هغه نسو کولی موږ تغییر کو هر ژبه ځان ته سینټیکس لري چې کانسټنټ وریبل څنګه جوړیږي لکه جاوا کې تاسو فاینل په اساس موږ کانسټنټ وریبل جوړو نو په پی ایچ پی کې چې کله موږ کانسټنټ وریبل جوړو هغې لپاره به موږ ډیفاین لیکو بیا به وریبل نوم ورته لیکو ورپسې به قیمت ورکو راځو عملا ګورو دا راځم وی اس کوډ ته تاسې وینئ چې ما 3.php په نوم پروژه اخیستې دلته به تاسو ته واضح کړم چې کانسټنټ وریبل څه معنا زه راسم ایکو کم دلته راسم یو وریبل جوړ کړم د ایکس په نوم او ایکس ته قیمت ورکړم 0 او دا ایکس برته زه چې کړمه ایکو کړمه نو او دلته راسم زه دا 3.php صفحه خلاصه کړم ګورئ موږ دلته چې راځي 0 راغله 0 ایکو سو که زه راسم دلته د ایکس قیمت تغییر کړم همدې ایکس ته زه 50 ورکړم او دا ایکو کړم ایکو کړم ته ایکس ایکو کړه دلته به یو بی آر ټګ واچوم چې دغه خط ترمنځ جدا سي ایکو کړه یو دانه بی آر ټګ HTML ټګونه خو تاسو ویل چې موږ په داخل د ډبل کوټیشن کې اخلو نو ګورئ دلته یو وری 0 راغلی ایکس ته یو وری 50 راغلل یعنی موږ وکولی سو چې د ایکس همدغه وریبل ته قیمت تغییر کوو یعنی دغه وریبل هم بیا بیرته انشالایز که خو زه وایم داسې یو وریبل جوړ کړم چې دې قیمت تغییر ونه کړي همغه ثابت دي نو هغې لپاره موږ کانسټنټ وریبل جوړو څنګه ډیفاین به ولیکو دلته به د وریبل نوم ورکو هغه به په ډبل کوټیشن کې لیکي وریبل نوم مثلا زه نوم ورکوم نیم او ورپسې قیمت ورکوم مثلا احمد یا مثلا دلته به ولیکم نمبر به ولیکم نمبر دا د وریبل نوم سو او قیمت ورکوم 0 زه راځم او ورته ایکو که موږ ته دلته به بیا ډالر علامه به هېڅ کله په ثابت وریبل کې تاسې نه استفاده کوئ چې دلته نمبر ماته ایکو که دا نه پېژني ډایرکټ ورته ووایي دا نمبر ماته ایکو که وریبل څنګه جوړیږي ثابت وریبل ډیفاین به ولیکئ ډبل کوټیشن کې به د وریبل نوم ولیکئ ورپسې به دې ته ویلي ورکوي او ایکو کوئ به یې څنګه هېڅ کله به ډالر علامه په دې کې نه کاروئ راسم زه دا اوس ګورئ دلته موږ چې راغله 0 راغله خو که چېرته زه بیا راسم ډیفاین او ډیفاین ورته همدغه وریبل بیا جوړوم همدغه نوم باندې نمبر او ورته ولیکم دې کې ولیکه 50 ولیکه او ورته هم ایکو که موږ ته بیرته دغه نمبر ایکو که چې ایکو که نمبر ایکو که ګورئ دلته مې همداسې ثابت وریبل جوړ که همدغه نوم باندې 0 مې ورکړل او دلته مې هم چې د همدغه ثابت وریبل مې جوړ که بلته مې 50 ورکړه نو زه راسم ګورئ دلته خو 0 خو ایکو کړل بیا دلته ماته وایي کانسټنټ نمبر already defined وایي دغه کانسټنټ نمبر مخکې له مخکې یو وارې ډیفاین سوی ده او په 14 خط کې چې ده ایرر ده یعنی موږ کانسټنټ وریبل هغه وریبل ده چې موږ بیا هغه نسو انیشالایز کولی بیا یې نسو جوړولی دا 14 خط کې موږ ته چې ده ایرر و او که چېرې تاسې دلته وینئ موږ دلته 0 ورکړی او دلته ما بیرته 50 ورکړو هېڅ مشکل نه و خو دلته ما همداسې ثابت وریبل څنګه جوړېږي ډیفاین به ولیکئ وریبل ته به نوم ورکوئ بیا به قیمت ورکوئ او بیرته ما همدغه نمبر جوړ کړو دلته مې 50 ورکړل ته ایرر ورکړو وایي دا مخکې له مخکې څه شوی ده ډیفاین شوی ده نو دا و د څه درس د کانسټنټ وریبلونو درس راځو نور مخکې ځو په پی ایچ پی کې ارایتمیټیک اپریټرز وایو اول خو دا تاسې وپېژنئ چې اپریټرز څه شی دي اپریټر هغه علامې یا سمبولونه دي چې په اپرینډسو عمل کوي مثلا زه تاسو ته یو مثال درکړم 2 جمع 15 اوس دغه 2 او 15 د اپرینډس دي او دا جمع علامت شی د اپریټر ده چې په دې دواړو عمل اجرا کوي نو ارایتمیټیک اپریټرونه کم اپریټر هغه ریاضیکي اپریټرونه داسې درته وایم جمع ده منفي ضرب داسې ایکسپوننشل ډیویژن او ماډیلیوس انکریمنټ او ډیکریمنټ راځو دا عملا کار کوو دا به م زه چې کومه کمنټ کوم راځم زه وریبل جوړوم دلته ایکس کې ذخیره کوم 10 او یو بل وریبل جوړوم دلته وای ذخیره کومه
شل. زه وایم دا دواړه ویریبلونه زه چی کومه جمع کم او په یو ویریبل کې ذخیره کوم. مثلا زه لیکم ریزلټ او لیکم ریزلټ کې ته چی ذخیره کوم دغه ایکس جمع او وای او بیرته موږ ته ایکو که چی ایکو کا دا ریزلټ ایکو کا. ګورې ما څه شی وکړه یو ویریبل مې د لاس په نوم ایکس په نوم جوړ کړ لاس مې ذخیره کړه بل ویریبل مې د وای په نوم جوړ کړ شل مې ذخیره کړه او بیا مې دلته یو بل ویریبل د ریزلټ په نوم جوړ کړ په دې کې مې چې ذخیره کړ دغه د ایکس قیمت او د وای قیمت مې چې ک جمع ک او دا مې بیرته چې ک یو کو نو دا به تاسو نظر چی به ریزلټ کې به چی ذخیره کیږي نو دا همیشه به ایکس او وای چې کی جمع کوي په ریزلټ کې به ذخیره کوي نو نتیجه به چی دیرس پي را بسم دا به ایکو کم نو دلته موږ ته څو راغله دیرس راغله. یا تاسو مستقیما هم د سم کولای شئ موږ ته وکړو ایکو کا ایکس ایکو کا او جمع وای ایکو کا مستقیما د سم کې خو ما په یو ویریبل کې ذخیره کړ. بیا هم هغه دیرس پي. ښه زه وایم دا به پاک کم مستقیما به عمل در زه ورته وایم ایکو که موږ ته ایکس منفي وای نو همداسې منفي هم تاسو کولی شئ داسې وکاروئ منفي لس. ضرب لپاره هم تاسو کولی شئ داسې ستوري علامه او شفټ اته به ووهئ نو دا هم کولی شئ تاسو چې کوئ ضرب کوئ 200 کېږي. را به سو دا به درته تشریح کړم دا څه معنا دا لکه دا به چې لږ وړاکی مثال به ورکړم دا به 2 ورکړمه او دا به 3 ورکړمه مساوي 3 دا به تاسو ته داسې کوي لکه طاقت شکل باندې دلته به دا په دې معنی چې 2 په توان دي دقو اوس 2 ایکس په توان دی وای نو ایکس خو 2 ده که نه په توان دی وای وای څو ده 3 2 په توان دی 3 څو کېږي 8 کېږي نو دا به موږ ته 8 راشي. زه ورته وایم 2 په توان دی 4 پیدا کا نو دلته ولیکه 4 2 په توان دی څو 4 14 کېږي. یا مستقیما وریبل هم تاسو نه لیکئ زه ورته وایم 15 په توان دی 6 څو کېږي نو دا مستقیما موږ ته دغونه راوښکي ورته وایم 15 په توان دی 2 څو کېږي مستقیما به موږ ته څو راوښکي 15 راوښکي نو دا د څه شي د توان کار. تقسیم همداسې ته کولی شئ تقسیم هم کار کوي 15 تقسیم په 2 باندې تقسیم یې کړه درته ورته وایم ښه تقسیم هم کار راځم انکریمنټ او ډیکریمنټ زه وایم په دې ایکس کې یو دانه عدد اضافه کړمه نو ورته وایم ایکس چې که پلس پلس کا نو دا انکریمنټ شو انکریمنټ یعنی یو دانه به چې کې اضافه کی نو دا به چې سي دل ایکس پلس پلس 300 صحیح ده پلس پلس ایکس داسې علامه ورکړو. زه وایم په وای کې یو دانه اضافه کا نو دا به داسې کولی شو چې یو دانه دا رقم چې کو اضافه کو 4 څو یې که 15 یې کړه نو دا و دي ارایتمټیک اپریټرونو خبره چې جمع وه منفي ضرب تقسیم هغه طاقت او انکریمنټ او ډیکریمنټ اول به انکریمنټ لیکي بیا به ورپسې د وریبل نوم لیکو. ښه د راځو مخکې ځو په اسایمنټ اپریټرو باندې غږیږو. اسایمنټ اپریټر هغه اپریټر دی چې په وریبل یا یو شي کې قیمت اضافه اساین کوي یا ورکوي. دا به هم تاسو ته زه عملي کار کم دا به هم کمنټ کم زه یو وریبل جوړم او ایکس کې لس ذخیره کوم او دلته یو وریبل جوړومه د وای په نوم او دلته 10 ذخیره کوم او ورته وایم ایکو که چې ایکو که موږ ته ایکس ایکو که نو ګورې موږ ته لس ایکو کړو ځکه یې لس ایکو کړو دلته موږ ایکس کې چې ذخیره کړي وو لس ذخیره کړي بل دلته زه وایم زه داسې وایم دا ایکس ته بیا قیمت ورکوم ورته وایم ایکس پلس مساوي لس یا 10 دا څه معنا یعنې موږ دغه اپریټر یوز کوو استفاده کوو دا څه معنا دا په دې معنی زه بلته تاسو ته شی کوم دی کې که چېرې تاسې مساوي ورکړئ خو دا همداسې ایکس مساوي به لا مه غسره شي ایکس مساوي له وای که تاسې داسې ورکئ لکه ایکس
او بیا پلس مساوي ورکوي دا په دې معنی چې خپله به دا اکس جمع کړي له وای سره بیرته به په اکس کې ذخیره کړي. څنګه را به سم دلته درته ما ورته ویل اکس پلس مساوي 13 دا به چې وکړي دا خپل اکس قیمت به راواخلي له 13 سره به یې جمع کړي بیرته به یې په اکس کې ذخیره کړي. نو اکس قیمت څو ده 10 ده که نه دا به راواخلي له 13 سره جمع کړي بیرته به یې په اکس کې ذخیره کړي څو به سي 40 به سي. نو دلته به تاسو ته شی کوم دلته به تاسو یې وکړم. نو ګورئ زه اکس یې کوم دلته موږ ته څو راځي 40 راغله دا ځکه دلته موږ یو ور اکس یې کړی و لاسه دغه یو 40 ښکاره کېده. ښه دا بیا تاسو ته چې کوم څه بیخي صحیح پوسئ زه ورته وایم دا به کمنټ کما دغه ایکو خط ورته وایم ما ته ایکو کا وای ایکو کا. نو ګورئ وای ته مې ډالر علامه پرېښودله وای کې څو ذخیره دي 13 ذخیره دي که نه نو موږ ته به وای ایکو کي هماغه 13 به ایکو کي خو زه د وای قیمت کې تغییر راولم ورته وایم موږ ته وای مساوي کله 20 سره نو اوس به وای کې څو ایکو سي نو 20 به ایکو سي څو به ایکو سي 20 ایکو سي ګوره 20 راغله. خو زه داسې ورته وایم وای مساوي که پلس مساوي څه شی پلس مساوي ګورې مخکې تنها مساوي و دلته 13 دلته چې څو 20 خو زه ورته وایم پلس مساوي په دې معنی چې پخوانی قیمت به راواخلي بیرته به یې له دې سره جمع کړي نو هغه به څو سي 50 به سي وای کې به څو ذخیره سي 50 ذخیره سي. که زه منفي ورکړم پخوانی قیمت نه به دا منفي کړي نو څو به ذخیره سي 10 به ذخیره سي ګورې څو راغله 10 راغله. که زه ورته وایم ضرب پخوانی قیمت سره به دا نوی قیمت ضرب کړي که زه ورته وایم تقسیم پخوانی قیمت سره به دا چې کړي تقسیم کړي. نو دا و د څه شي اسایمنټ اپریټرونو کار دې کې بیا درته تشریح کوم. که چیرې داسې ورکوي پخواني قیمت نه به دا نوی قیمت منفي کړي که چیرې دا رقم ضرب مساوي ورکوي پخواني قیمت نه سره به دا نوی ضرب کړي. نو دا و د څه شي اسایمنټ اپریټرونو کار.